په تورخم کې له افغانانو سره بیا لوی ظلم دا چې څه ورسره کیږي ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. سوداګر پاکستان د افغانستان تشو لاریو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. ننګرهار کې یو شمېر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې تورخم ښارګوټي کې تشو لاریو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي، خو د پاکستان لخوا هره ورځ له 300 زیاتې لارۍ افغان لوري ته راځي. د سوداګرو په خبره د ورځې د هرې تشې لارۍ په سر پر دوی له 180 نیولې تر 230 ډالرو پورې کرایه راځي چې دوی یې د ورکړې وس نه لري. ورته مهال موټر چلوونکي وایي پر سوداګرو سربیره دوی هم هره ورځ زرګونه افغانۍ لګښتونه ورکوي او د تیر یوې میاشتې په موده کې یې ګڼ زیانونه لیدلي دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي تورخم ښارګوټي کې تر ډیره د افغان سوداګرو ستونزه حل شوې او د پاتې ستونزو د حل لپاره یې هم هلې ځلې روانې ساتلې دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.